ستاسو مننه او خصوصا د میهمان خاص عبدالواحد صاحب مننه او زموږ د درانه استاد محترم ډایرکټر صاحب مطیع الله اخندزاده مننه. همدارنګه ستاسو د ټولو والدینو مننه چې راغلي یاستئ له موږ سره مو په دې درانه پروګرام کې شرکت ورکړئ. اوس موږ ستاسو دپاره یو ایټم تیار کړی دی چې هغه یو ډېر خوندور ایټم دی. شازیه او کلاس ششم هغې ته موږ بلنه ورکو چې راسي له روسي سندرې سره خپل روسي ډانس وکړي. درنو ستاسو بیا مننه چې زموږ د سکول پروګرام را سره بدرګه کواستئ چې خپل قیمتي وخت مو زموږ ریزلټ پروګرام ته راکړی دی. او د خوشحالي خبره دا هم د ناستو حاضرینو چې شازیه خان د محبت صاحب لور ده او محبت صاحب هم په سټیج باندې ناسته لري. اوس زه شازیه خان ته بلنه ورکوم چې راسي له روسي سندرې سره روسي ډانس وکړي. ستاسو د خپړو په ترکا سره به شازیه خان ولاړه شي. شازیه بچه یو ور ودرشه. بخښنه غواړم ما ستاسې د چې کوم ډانس یا نڅا ده د دې وخت مه در خراب کړي. خو زه یې څو خبرې کول غواړم هغه ضروري خبرې دي. هغه زموږ د بچیانو متعلق دي او ستاسو د استادانو متعلق دي. پکار دی چې په دې باندې موږ دا په غور سره واورو او په دې باندې عمل وکړو. هغه خبرې دا دي چې دا موږ تاسو دا زموږ بچیان ته څه ورښیاست دي. دا د چا کلچر دی؟ دا نن چې دا کومه بچي راولاړېږي ډانس کوي دا زما بچي دا د هر چا بچي سي. دا تاسو د چا کلچر وشو دا ډانس کوي؟ زموږ په کلچر کې ډانس ده. په کار خو دا ولی دا نن ورځ چې کوم بچیان راولاړېږي سټیج ته راځي چې دوی په کال کې د یو کال چې دوی مسلسل سبقان اولي دي دغه اکټیویټیانې دلته دوی په سټیج و خپل والدین یا دلته میلمانه راغلي د هغو ته پیش کړي. هغه کې د ساینس غرازي د هیلث غرازي د میډیکلي یا مطلب د دوی چې کوم د سبجیکټ اکټیویټیانې دي د هغو ته لاسته راوړنې دي د دوی چې کوم زده کړي دي هغه په کار دي چې دلته پیش کړي. ښه تقریر تاسو به کار دی چې ورکاستئ د ماشومان کوم صلاحیتونه دي کوم ټیلنټ چې دی هغه را برسره سي. په کار دی زموږ شاعران تاسو نن دلته د دوی ښه شاعري ورکړې ولای دوی دلته ویلي ولای ښه تقریرونه دوی کړي ولای او تاسو که سندره میوزیک سره وایاستئ خو د پښتو خپله سندره ورکړه چې په هغه کې ښه پیغام کښې د سوشل میډیا دور دی. ډېره بنیادي خبره زموږ سره د میډیا لاسرسی زموږ میډیا ته نه وي. اوس د سوشل میډیا دور دی میډیا راغلې ده. زموږ یوه ویډیو وایرل کېږي زموږ د سکول یوه ویډیو وایرل کېږي خلک به کنفیوزه ني خلک به حیران ني چې دا څوک دی ته د کومې سندرې سره نڅا د ډانس کوې هغه به دا وایي چې دا څوک دی. موږ خو پښتانه خپل یو ډېر ښه کلتور لرو. موږ په کار دی نن دا بچیان تللی تاسو دا هدایت ورته کړی ستاسو په خپلو کلتوري جامو کې راساستئ. دا خو د دې استادانو ذمهواري ده. دغه شیان ورښول خو د استادانو ذمهواري ده. که چیرې زموږ کلتور لاړی زموږ قام لاړی که زموږ ژبه لاړه زموږ وجود لاړی په کار دی دا موږ دا ژوندي وساتو. که تاسو عالمان یاستئ پوهان یاستئ استادانو تاسو ته یم ډایرکټر صاحب پرنسپل صاحب یا نور د نور ادارو استادان چې راغلي تاسو ته وایم که تاسو دا کار وکاستئ مسلسل یې وکاستئ زموږ بې علمه خلک به اخر زموږ له کلتور زموږ له ژبې زموږ له رسم رواج د دې کرکه کوي. دا وایي چې دا موږ څه کوو هغه د عالمان دي هغه دا راکوي نو زموږ ولې دا زموږ دا روان نسل دا خو به ګردارنګه جوړ شي. لهذا زه دا خواست کوم تاسو مهرباني وکاستئ دا زموږ بچیان چې دي دا جوړ کاستئ په دغه ورځ باندې په کار دی ستاسو دوی ته یو علمي تقریرونه ورکاستئ داسې څه ورکاستئ چې نور ماشومان هم اثر اندازه سي د دوی هم نفسیات ښه جوړي. زه تاسو ته یو بنیادي خبره کوم استادانو او ماشومانو تاسو ته هم وایم د نورو قومونو انګریز واخه نور پرمختللي قومونه تاسو په دې کې فکر کړی دی هغو زموږ سندره ویلې ده هغو زموږ د پښتو شعر ویلی دی هغو زموږ جامه رسم رواج زموږ کوم کلتوري جامې دي دا دوی کړي ده. دوی زموږ ولسي اتڼ کړی دی دوی دریا ویلې ده دوی زموږ نور هغه ولسي سندرغاړو سندرې دوی په خپل میپلان یا خپل پروګرامو کې ځای کړي دي هغو ته دوی نڅا کړې ده
دوی هغو ته داسې کار کړی لکه موږ نن د دوی سندرو ته هغه نڅا یا تاسو ډانس یا هر څه چې ورته یاست چې موږ کوم دلته په فنکشنان پروګرامو کې ځای وو دوی دا رنګه کړي دي. تاسو خو لږ له فکره کار واخیستی. زموږ که موږ دا رنګه کوو موږ له منځه ځو. پکار دی موږ بچي دا رنګه جوړ کړو چې د دوی په نفسیاتو ښه اثر پاتې شي. دغه شیان چې دي دا زموږ د کلتور زموږ له رواج زموږ له قام زموږ له هېڅ سره تړلي نه زموږ له ژبې سره نه دي تړلي. پکار دی چې تاسې دا خپل بچي چې دي دا زموږ بچي د ځان بچي وګڼاستئ د دې قام بچي وګڼاستئ زموږ راتلونکی چې دی هغه دا بچي دی. که دا موږ څنګه جوړ کړو هغه رنګه به زموږ راتلونکی. پکار دی زموږ بچي چې دي د دا رنګه پروګرامو کې خو ډېر غیر مناسبه کار دی. کم تاسو نڅا وي دا رنګه شیان ورشیاستئ یا هغه د بل له سندرو سره ګډېدل دا خو زما خیال دی چې زموږ په خپله ژبه باندې لوی خیانت موږ لوی ظلم کوو له ځان سره. پکار نه دی چې موږ داسې وکړو. تاسو مهرباني وکړئ موږ چې څه کوو زموږ چې کوم دا رنګه پروګرامونه پکار دی موږ په هغو باندې عالمان یاستئ تاسو ټول استادان یاستئ موږ محترم یاستئ موږ تاسو ډېر احترام لرو. تاسو د اسلام تاسو ته روحاني پلار د دې بچیان لپاره ویلی دي او دغه بچیان چې دي زموږ د مستقبل خښتې دي بنیاد دی. دا بنیاد باید مضبوط کښېږدو. خفه نه ساستئ چې تاسو د بل کلتور دا رنګه شیان ور زده کوئ چې هغه زموږ د بچیانو په نفسیاتو په راتلونکي باندې بد اغېز لري. نو موږ په دې اخر مجبوره کړو چې موږ به دغه رنګه ادارو له بچي نه رالږو. په دې موږ مه مجبوره کوئ. خاص کر و ډایرکټر صاحب ته دا خبره کوم. زه مننه کوم چې موږ خبرې مو واورېدلې. خوشحاله اوسئ. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ایز ا سکول ډایرکټر د دې ادارې ډایرکټر او تاسو کې مې خبرې وکړې واقعي دا اداره چې موږ کوم دلته ګورو دا ولادین موږ په دې پروګرام کې په دې راغواړو چې کم شان موږ کوتاهي یا زموږ کم فالټ یا زموږ ته څه پکار دی فیډبیکس دوی ورته د هغه لپاره غواړو چې موږ ته راوشي. دا کم پروګرام چې وایي په دې کې یقینا دا کم کلتور خبره تا وکړه یا دغه د وکړ دا واقعي دلته ډېر زیاتوب سوی دی. دا پکار نه دی چې انده موږ دا رنګه پروګرام وکړو. دا څه خبرې یقینا چې زه دلته ناست ورم دا ما ډېر په غور واورېدلې او دا بالکل هغه صدقه ما دا فیصله وکړه چې انده به زما په سکول زما په اداره کې دا رنګه پروګرام لکه ته چې ډانس ورته دا زموږ د قبایلي معاشرې خلاف او په اسلام کې هم دا ښه کار نه دی او بالکل په اداره کې هم دا ښه کار نه دی. انده به بالکل دا موږ د کلتور مطابق د حساب کتاب مطابق دا پروګرام منځو انشاءالله او په دې خبر به موږ کلک عمل درآمد کوو.